اوس تاسو فکر وکړئ دغه صفات ټول په الله کې موجود دي. الله پاک هغه ذات دی چې تر ټولو زیات عزتمند دی، تر ټولو زیات. ځکه قرآن عظیم شان کې ډېر زیات هغه کې راځي، آیاتونه کې راځي چې الله پاک عزیز او حکیم دی. حتی اکثر آیاتونه چې تاسو که تلاوت کوئ ګورئ هلته عزیز او حکیم راغلی. الله پاک ډېر زیات قوت او قدرت لري، ډېر زیات واک لري، خو د دې سره د هر قوت چې استعمالوي نو د حکمت په حسابوي. عزیز حکیم یعنی د خپل طاقت او د خپل قدرت نه، د خپل واک نه بې ځایه استفاده نه کوي، بلکې د حکمت په حساب. دغه ځای کې زور استعمالیږي، همغه ځای کې الله پاک خپل زور استعمالوي. نو هلته خامخا چې تاسو ګورئ قرآن عظیم شان کې د عزیز سره خامخا حکیم ذات یو ځای شوی دی، د حکیم صفت چې دا عزت او دا زور او دا قوت بې ځایه نه استعمالوي بلکې په حکمت استعمالوي. الله پاک هغه ذات دی چې تر ټولو زیات قوت او طاقت لري. موږ تاسو مخکې د عظمت په هغه کې ولوسته صفت کې چې دا ټول کائنات دومره لوی دی چې انسان تصور هم نشي کېدلی. د دې ټولو کائناتو مدبر ذات هغه ذات دی، واکدار هغه دی، پاچا هغه دی، مالک الملک هغه دی، شاهنشاه هغه دی. په حدیث شریف کې راځي چې تاسو به بل چاته شاهنشاه نه وایي، ځکه شاهنشاه صرف الله دی، د ټولو پاچایانو پاچا صرف الله دی، مالک الملک. نو ځکه د شاهنشاه دی، نو چې د ټولو کائناتو مدبر او منتظم او واکمن دی، نو بل څوک به څوک عزیزي. بل دا چې مونږ تاسو ویلې چې څوک ډېرې پیسې او مال ولري دا هم عزیزي. نو الله پاک قرآن عظیم شان کې راځي ولله خزائن السماوات والارض، د الله پاک سره د اسمانونو او د ځمکو خزانې دي. نو چې څوک دومره خزانې ولري چې ځمکې او اسمانونو خزانې دي نو د ده نه به مالدار څوک وي. صرف یو حدیث درته وایم، امام مسلم رحمت الله علیه یو حدیث را نقل کړی دی، وایي چې د الله پاک خزانې څومره دي. هغه فرمایي او دا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دا معنی چې الله پاک داسې وایي، وایي که د اول انسان نه نیولې تر آخر انسان په میلیاردونه انسانان چې پیدا کېږي دا ټول راجمع شي یو میدان کې، او څومره جنیات چې دي په دې دنیا کې دا ټول جنیات هم راجمع شي او ټول په یو میدان کې ودرېږي. یعنی انسانان په میلیاردونو په تریلیونو انسانان چې پیدا شوي تر قیامته پورې دا ټول، او څومره جنیات چې تریلیونه کېږي دا ټول راجمع شي په یو میدان کې. او دا هر یو جن او انس الله پاک نه هغه څه وغواړي چې څه په زړه کې تېرېږي، یعنی چې وغواړي چې دا راکړه دا راکړه دا راکړه، چې څه په زړه کې دا ټول د الله پاک نه وغواړي چې دا راکړه دا راکړه. او د ټولو چې دا څومره په تریلیونو انسانان او جنیات دي د ټولو غوښتنه پوره شي، هر چاته چې څه غواړي هغه شی ورکړی شي، یعنی د ټولو تقاضا پوره شي، هغه څه چې غواړي هغه ورکړی شي. ښه دا ټول چې ورکړی شي ټول به ماډشار سړی چې بالکل د ما خواهش پوره شو، زه نور څه نه غواړم. وای دا ټول چې د خلکو ته ورکړي د الله پاک په خزانو کې به د مچ د وزر قدر ته تغییر را نشي، کمبود به را نشي. دا ټول یې ماړه کړه، د ټولو ته شیان ورکړه، خو د الله پاک خزانې به له امسې ډکي د مچ د وزر قدر ته به کمبود پکې را نشي. نو تاسو فکر وکړئ چې د الله پاک دومره خزانې دي، نو اوس د دومره خزانو خاوند به څنګه عزیز نه وي چې د ټولو کائناتو باچایي، د ټولو کائناتو خزانې د ده په لاس کې، او د ټولو نه شاکر دی. یو صفت د الله پاک شکور دی، یعنی شکر گزار دی، د خلکو حیثیت او قدر هغه پیژني، بل څوک نه. شاکر وکړي قدردان ته، د هر چا قدر الله پاک پیژني. د قدردان هم دی، د خزانو خاوند هم دی، د عظمت خاوند هم دی، د خاوند هم دی. او بله خبره پکې دا ده الله پاک یو صفت صمد دی. صمد ویل کي هغه چاته چې د هر چا غوښتنه پوره کوي، د هر چا تکلیف پوره کوي، د هر چا چې کوم حاجت لري هغه پوره کوي، خو په مقابل کې هیڅ شی هم ته نه غواړي. دا مونږ تاسو قل هو الله احد الله صمد. صمد بې نیازه. بې نیازه څه معنی؟ خلکو ته ورکوي، د چا نه عوض نه غواړي، هیڅ شی هم ته نه غواړي. دا عبادت چې مونږ کوو دا د ځان دپاره کوو، الله پاک مونږ نه چې نه غواړي. نو داسې ذات به څنګه عزیز نه وي؟ اوس دې په خاطر باندې مسله مونږ ته لږه معلومه شي. قرآن عظیم شان کې راځي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت صرف د الله پاک شان دی، د الله پاک حیثیت دی، بل چا حیثیت نه دی. نو مونږ تاسو د الله پاک صفتونه ځینې بیان کړه، په هغې کې مونږ تاسو په اوسني درس کې دوه صفتونه لږ بیان کړه. یو حکمت. حکمت دا معنی چې هر کار په خپل وخت او په خپل ځای کول. مونږ تاسو وویل چې کامیاب سیاستمدار او واکمن حکمران پاچا رئیس جمهور هغه څوک دی چې هر کار په خپل وخت او په خپل ځای وکړي، داسې نه چې هغې ځای کې وخت تېرېږي نه او دی بیا کارونه پسې کوي. نو چې په خپل وخت او په خپل ځای باندې کار کوي هغې ته ویل کېږي حکیم ذات. الله پاک حکیم ذات دی. موږ تاسو د حکمت دوه مثالونه صرف ولوستل. یو دی موسی علیه السلام د پیدایښت په ارتباط باندې چې فرعون د موسی علیه السلام د پیدایښت د مخنیوي په خاطر باندې 80,000 د بني اسرائیلو ماشومان ووژل، خو الله پاک دا پیدا کې او د انده په کور کې د انده په پیسو
تربیه کې او انده ورته مصرف ورکولو او د انده په کور کې تربیه شو. هغه کس چې د مخنیوي په خاطر 80,000 کسان ووژل شي هغه د انده په کور کې الله پاک تربیه کې. یوسف علیه السلام چې خپل ورونه ورسره مخالف شو په څا کې وغورځول دې په خاطر چې دا موږ د مخې نه لرې کو او دا توجه د پلار موږ ته راشي او ټول شیان د موږ په لاس کې موږ به هر څه کوو. الله پاک همغه سړی د کوی نه ویستلو په مصر کې د غلامانو په بازار کې خرڅ شو. بالاخره هغه د حکم د ټول مصر خزانه دار شو بیا واکمن شو بیا ټول مصر پاچا شو. 80 کاله بچي یوسف علیه السلام وکړه او د مصر په ټول تاریخ کې تر ټولو ځلانترینه خطرینه بهترینه دوره د یوسف علیه السلام 80 کلنه دوره ده چې یوسف علیه السلام دا وکړه په خپل کې. نو دا د حکمت 2 مثالونه موږ ورکړو چې دینه ثابتېږي چې الله پاک داسې یو ذات دی چې هر کار په خپل وخت او په خپل زبانه په مناسب بخوالي وکړي. د مثبت موږ الله پاک عزیز ولستلو. عزیز 2 معنا ورکړي، یو قدرتمن طاقتمن زور والا خاوند د قدرت او طاقت خاوند، او بل موږ تاسو عزیز ولستو چې درون سنگین سړی د عزت خاوند. نو الله پاک دواړه صفات لري، هم د قدرت او طاقت خاوند دی. مخکې موږ یو حدیث ولوستلی و چې الله پاک دا ټول اسمانونه د ټونه غټوالي سره یو دم په دې لاس کې داسې راتاو کړي، یو نطوي السماء کطوی السجل للکتب. الله پاک د قیامت پر ورځ به دا ټول اسمانونه داسې په لاس کې لکه کاغذ چې سړی رانغړي داسې به راتاو کړي. نو ته فکر وکړه چې دا دومره اسمانونه دونه کائنات د دومره لویوالي عظمت سره الله پاک به خپل لاس کې راتاو کړي. نو دنه به غټ واکمن او قدرت والا څوک او بل عزت خاوند دی، د قدر منزلت خاوند دی، د هر چا هغه پیژني. خزانې د ټولو کائناتو د په لاس کې دي، قدرت او طاقت د ټولو کائناتو د په لاس کې دی. حسن ما درته ویلې چې دومره حسین ذات دی چې 99 برخې د حسن د ځان سره ساتلې دي او دا یو برخه را لګلې، یو برخه نیمه برخه یوسف علیه السلام ته ورکړې. دا نیمه برخه به ټول نارینه او ښځو باندې ویشلې ده او څومره حسین نارینه او جنکیان او ښځې موږ او تاسو لرو، دا 0.5% دوی ته ویشل شوی. نو تاسو فکر وکړئ چې 99 برخې د کوم ذات سره دا به څومره حسین دي، دا به څومره ښایسته ذات دی، دا څومره ښکلی ذات وي. نو ځکه عزیز ذات دی. بیا قرآن عظیم شان وایي چې عزت چې دی دا صرف ولله العزة ولرسوله عزت صرف د الله پاک شان دی او د رسول صلی الله علیه وسلم شان دی او د مؤمن یعنی مؤمن معزز دی، رسول الله معزز دی او الله په خپل عزیز ذات دی، بل څوک نشته دی. بل څوک باید عزت دعوه ونه کړي. مسلمان چې کله ایمان راوړي باید د ټول دنیا د خلکو نه ځان عزتمند ثابت کړي، ځکه د رابطه د چا سره ده؟ د عزیز ذات سره ده. موږ صرف یو مثال ورکوم. هغه پوخ هغه دسمال چې د قرآن عظیم شان نه تاو شي هغه خلک بیا مچ کوي، هغه خلک بیا په خپل کور کې ساتي، هغه کله خراب ځای کې نه اچي، هغه بازاري ټوټه ده په 10 روپۍ اخیستې، خو د قرآن شریف سره د تړلو په وجه باندې بیا دومره عزت پیدا کړي چې بیا خلک همغه ټوټه مچ کوي. ځکه قرآن شریف نه مچ کوي، همغه ټوټه دسمال مچ کوي. بیا چې کله زوړ شي بیا یو ځای کې واچي، او چې کله بیا ډېر زوړ شي یو ځای کې بیا هغه کوي، همداسې ځای کې نه غورځي. دې وجه څه ده؟ دا زموږ جامع چې هغه چې ایسته یو ځای کې خطا کو ټوټې وغورځو، خو د قرآن عظیم شان ورقه د قرآن عظیم شان پوخ هیڅوک هم نه غورځوي. وجه دا ده چې د صفت د چا سره پیدا شو؟ د دې کلام سره، او دا کلام د چا صفت دی؟ د عزیز ذات صفت دی. نو ځکه عزت صرف د الله او د رسول او د مؤمنانو دی. الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په دې شیانو ځان پوه کړو او هغه عزت چې الله پاک موږ ته راکړی همغسې احساس وکړو چې موږ د ټولو دنیا عزیزان موږ یو، د عزت خاوندان صرف موږ یو، بل څوک عزت نشته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.